د کور څخه د وتلو پر وخت دغه یوه دعا ووایه سبحان الله همیشه چې د کوره راوځې مسنون عمل کوه که په موټر کې که په موټرسایکل باندې که په پښو یې دا وخت د سروز د اورېدلو نه دی د نظم او د نعت اورېدلو نه دی د خبرو د خندان نه دی په دې وخت کې مسنون عمل په کار واچو الله پاک جل جلاله به په دې یوه عمل باندې الله ستا حفاظت وکړي ستا ملتیا به ومکړي ستا اړتیاوې به هم در پوره کړي او کوم شی د کوم شي دپاره چې ته وتلی هغې کې به د خپل هدف ته هم ورسوي موږ په ډېر مسنون اعمالو کې کمزوري کوو لیکن د الله رسول موږ ته داسې نسخې راښویل دي که موږ په هغه باندې عمل وکړو د ډېرو غټو مشکلاتو څخه به الله پاک موږ وساتي یو د هغه څخه د کور د وتلو دعا ده موږ د کور څخه په څه ډول راوځو څوک په خندا راوځي څوک په خشکو په شکنځلو راوځي او څوک یا په سروز اورېدلو کې یا په څه یا په ټلیفون باندې اخته کله چې د کوره راوځي د الله تبارک وتعالی نوم به یادوي او دغه دعا وایي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د کوره وځي او دغه دعا وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله بیا واوره بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله فرشتي ورته حسبک بس دا یوه دعا دی بس ته ستا د حفاظت دپاره ستا د کامیابۍ دپاره د دشمن څخه د شر او د حفاظت دپاره بس کفایت یې وکړي بس چې د دغه یوه لکه موږ چاته وایي چې یاره دا واخه دا ستا بس ولکه ستا د عمر خلاصه کړي په پښتو کې موږ داسې وایو که نه فرشتې موږ ته وایي حسبک دغه الفاظ دغه کلمات دعایه ستا دپاره د نن ورځې کفایت کوي که نه او بیا ورته وایي قد کفیته الله ستا دپاره کافي دی نور ته نور د بندگانو د احتیاج ووتې د دا دعا په برکت سره کله چې ته د کوره وتې دا دعا دی ویل فرشتې ته وایي قد کفیته نور الله پاک جل جلاله ستا دپاره کافي ذات دی ته د بندگانو د احتیاج وایستلې الله پاک ستا هر اړتیاوې در پوره کوي هر حاجت در پوره کوي د کوم حاجت دپاره چې د کوره وځې الله یې در پوره کوي قد کفیته معنا دا په یوه دعا باندې بیا څه وایي هدیته الله پاک جل جلاله ته پر هدایت باندې کړی په کوم شي دپاره چې وتلی انشاءالله په هغه کې ته نه تیر وځې نه خطا وځې انشاءالله ته پر هدایت باندې او بیا څه وایي درېیم کلمه ورته وایي چې نور ته د شیطانو د دشمن او د هر قسم دشمن د شر څخه محفوظ شوې دا یوه دعا په وایي بیا د شیطان یو بل څه ورته وایي ته به نور په هغه سړي څه وکړي چې هغه راوتي د کور څه دا دعا یې وویل او فرشتې ورته ویل حسبکه دغه دعا ستا دپاره کفید دا کفایت وکړي الله ستا دپاره کافي سو د بندګانو د احتیاج یې وایستلې او ته په هدایت باندې سوې او ته د دشمن د شره محفوظ سوې نور چې ته هر څه زور وکړې هر څه زور وکړې هر څه زور وکړې په دې بدله به ته څه وکړې هغه ته هدایت ورکول سو هغه ته کفایت ورکول سو هغه د دشمن د شره محفوظ سو ته دشمن چې هر څه په کوي ولکه استفا وکړې سبحان الله دا په دا یوه دعا باندې کما او تا د کور راوځو دا دعا وایي څومره اسانه ده بسم الله توکلت علی الله حسبی الله لا اله الا علیه توکلت وهو رب العرش الکریم کې ورڅه زیات کې مشکل نه دا دعا ستا د ګډه ورځې لپاره کفایت کوي د کامیابۍ دا دعا الله پاک جل جلاله ستا اړتیاوې در په کوي الله وایي زه ستا لپاره کافي یم ستا د حوایجو ستا د اړتیاو د پوره کېدو لپاره بس زه کافي یم که او ته انشاءالله پر لارښوونه باندې روان سوې ستا هدایت وسو تا هدایت وموندې او ته نور د شیطانو د دشمنو د نفس د هر قسم دشمنانو څخه ته محفوظ سوې بیا به انشاءالله په دا ګډه ورځ کې تا ته د دشمن مشکل هم نه پیښ شي موږ څونه اسباب کوو یو هغه کسان چې هغه بیریږي اصلي ورسره یې دا ورسره یې دا ویې ګرځوه دا منع نه دي لیکن مسنون عمل دا درګور قوي هتیار دی دا د ګرد قوي اصله ده دا د حفاظت لپاره بهترینه وسیله ده دغه په لار کې په هر حالاتو کې چې کوم مسنون عمل دا په کار واچو انشاءالله ستا حفاظت به الله کوي